هر څه په موبایل کې ورته وښودل، خو ما ورته ویل مالکه تاسو ماته اجازه راکړئ، زما د زده کور دی، زه په پاسپورټ هر څه تاسو ته ښیم. وایي نه دا هېڅ هم نه چلېږي، وایي خېجه موټر ته خېجه، بیا په تانې کې کیسه کوو. د شپې مونږ ته ډوډۍ راوړه، ډېره خرابه ډوډۍ، ډېره داسې ډوډۍ چې زه فکر نه کوم چې هغه د حیوان لپاره هم د څاروي لپاره هم د خوړلو اوسي. ما دلته ډېر سخت د دوی لخوا ډېر سخت ووهل شوم، سخت وټکول شوم. جیم نه راوتلم، ملا راته وخندل، وایي چې جیم څه ته وایي؟ ما ویل ورزش نه وایي، خاص سپورټمین یم. ما ویل اوه سپورټمین یم. وایي چې ځه. دا داسې وخت راغی چې زه پاکستان ته په غیر قانوني توګه راننوتم، او هغه هم د ډېرو غټو پیسو په مقابل کې چې یو نهاد یو بنسټ ته دغه زما د افغانستان نه د ایستلو پیسې ورکړې، ډېرې غټې پیسې وې شاوخوا.